سلامونه درنو دوستانو، هیله ده چې ټول صحتمند او خوشحاله اوسئ او تاسې روغتیا غواړم. درنو دوستانو، نن ډېر په مهم موضوع باندې غږیږو. که مو ویډیو خوښه شوه نو لایک او سبسکرایب کړئ او تر پایه راسره پاتې شئ. نن په لارډس باندې غږیږو چې لارډ څه شی دی او څنګه دلته استفاده کیږي او غټ لارډ کوم یو دی، وړوکی لارډ کوم یو دی او څه وخت استفاده کیږي. نو د دې لپاره موږ سره تر پایه راسره مل شئ. نو دا ډېر مهم ویډیو دی. نو دا درته ډېر زیات مهم تمامېږي، نو ځکه چې که چېرته په لارډ باندې پوه نه شلې نو تاسې به دا معنا چې تاسې په ټریډ باندې نه پوهېږئ، نو دا ډېر زیات ضروري تمامېږي. نو لارډ ډولونه موږ غږیږو په دې ویډیو کې، د هر یو ځانګړتیاو باندې غږیږو، همداشان د لارډ معنا او مفهوم باندې پوهېږو او کم ټریډران نوی چې څوک راځي هغوی باید کوم لارډ باندې شروع کړي او مسلکي ټریډران کوم یو کوي، منځني ټریډران کوم یو باندې ټریډ کوي. صحیح ده. نو هر یو ډېر زیات مهم دی. نو تاسې تر پایه راسره پاتې شئ. نو دلته ما چارټونه ورکړي دي او زه به یوازې دلته مثال او تشریح کوم تر څو ستاسې ذهن پرې خلاص شي. نو تر پایه راسره مل شئ او لایک او سبسکرایب مو له یاده ونوځي. صحیح دی دوستانو، راځئ مخکې ځو. ښه درنو دوستانو، لارډ خپله مطلب د ټریډ اندازه ده په فارکس کې. لکه څنګه چې موږ او تاسې بازار ته ځو، لکه مثلا وریجې اخلو یا مثلا تیل یا مثلا نور څیزونه هر څه رانیسو، نو د هغوی اندازه کولو لپاره یو واحد شتون لري. نو دلته زموږ مثال په ډول وریجې ځي نو په کیلوګرام باندې هغه اندازه کېږي. نو تیل اخلي مثلا د هغه په لیټر باندې. همداشان په فارکس کې موږ چې کله موږ اندازه کوو نو د دې اندازه واحد چې د هغه لارډ دی. نو لارډ په اصیله موږ کولی شو ټریډ اندازه کړو. نو دلته ډولونه موږ چې لرو د لارډ، دا سټنډرډ لارډ دی، میني لارډ شو، مایکرو لارډ شو او نانو لارډ شو. صحیح دی دوستانو. نو دلته اوس موږ په سټنډرډ لارډ باندې او یا هم په دې باندې غږیږو چې دا سټنډرډ لارډ څه دی. سټنډرډ لارډ ګورئ اکثره د مسلکي ټریډران د مخته وړي. صحیح دی. هغه څوک چې اکسپیرینس لري، ښه تجربه کار وي او غټ اکاونټونه لري، نو دغه خلک دوی سټنډرډ لارډ ټریډ کوي، ځکه چې دوی هینډل کولی شي ریسک او ریوارډ دوی کولی شي چې په هغه باندې استفاده وکړي او د تجربو نه خپل استفاده وکړي. صحیح دی. نو دلته بیا موږ دې کې یو مثال به درکړم درته. مثلا تاسې د یورو او یو اس ډي، صحیح دی، نو یورو او ورسره یو اس ډي تاسې ټریډ کوئ. نو بازار 10 پیپه چې لاړه پورته لاړه، نو چې 10 پیپه پورته لاړه، نو دلته که چېرته تاسې یو سټنډرډ لارډ کړی وي، نو یو سټنډرډ لارډ د ده یو سټنډرډ لارډ چې دی دا مساوي کېږي 10 پیپه، 10 او بخیر 10 پیپه 10 ډالره یو سټنډرډ لارډ. نو چې یو سټنډرډ لارډ هغه مساوي کېږي 10 ډالر سره، نو دلته موږ چې کله ټریډ وکړو نو یو سټنډرډ لارډ 10 ډالر کېږي، نو دا د او 10 پیپه پورته لاړه. صحیح دی. نو چې 10 پیپه پورته لاړه، نو کله چې موږ دا دغه کړو، څه ورته وایي، کله چې موږ دا کالکولیشن کړو یا حساب کړو، نو 10 دلته کله چې موږ 10 پیپه پورته لاړه، نو یو پیپ هغه حساب دی 10 ډالر سره. صحیح دی. نو دا چې کله موږ مساوي کوو دا ایکول کېږي 100 ډالر سره. نو دا په دې معنی چې د 10 ډالرو په زیاتوالی سره موږ 100 ډالره ګټه شوکه ترلاسه کړه په دې، البته کله چې موږ سټنډرډ لارډ رانیسو. ورسېدلی. نو ځکه دلته د سټنډرډ لارډ یونټ سه یو سټنډرډ لارډ چې کله موږ وایو، دا په دې معنی ده چې موږ خپل ځان سره د یورو او یو اس ډي د هر یو شي د هغه 1,00,000 یونټس موږ ځان سره رانیولی دی. نو یا یو څوک درته وایي چې زه 1,00,000 یونټس ځان سره لرم، ما نیولی، نو دا په دې معنی چې هغه یو سټنډرډ لارډ هغه ځان سره لري، یو سټنډرډ لارډ. نو د یو سټنډرډ لارډ د هغې ارزښت څومره دی، نرخ یې څومره دی، 10 ډالر دی. نو چې 10 ډالر شو، کله چې مثلا 2 ډالره 2 لاټه ته مخکې ځي، دا په دې معنی 2 لاټه ته مثلا ته اخلي او یا 2 پیپه مخکې ځي او یا پورته ځي، نو دا په دې معنی چې 10 ډالره 20 ډالره ته مثلا دغه واخلي او یا هم ښکته ځي، نو دا په دې معنی 20 ډالره ته تاوان وکړو. که چېرته 100
یا مثلا د سل پیپه مخکې ځي او یا ښکته ځي، نو د هر یو پیپس ایکوال $100. نو د هر یو پیپس څه کوي بیا $100 ته ورسره مساوي کوي. نو سل پیپه مثلا د شی وکړو د پورته لاړ، نو سل ملټیپلای څومره 100، نو صحیح دی دا څومره کیږي، نو دا طبعا کیږي $10,000. صحیح دی، نو تا چې وکړو یعنی $10,000 ته فایده وکړو، که تاوان دی وکړو یا فایده وکړو. نو یا دا د کلکولیشن لپاره یو دغه مې تاسو ته وویل. نو تاسې دا پوه شئ چې خپله سټنډرډ لاټ یا تر ټولو غټ لاټ دی، تر ټولو غټ اکاونټ دی، او دا هغه اکاونټ دی چې مسلکي ټریډران کوي او د دې په تجربه لرونکي کوي. نو یو سټنډرډ لاټ خپله دا مساوي کیږي 1,00,000 یونټ سره، 100,000 یونټس د سره مساوي کیږي. کله چې 100,000 یونټس ته ولري دا په دې معنی ته یو سټنډرډ لاټ لري. ښه، کله چې موږ په سټنډرډ لاټ باندې غږیږو، یو پیپ هغه که چېرته ته سټنډرډ لاټ ټریډ کوي، نو د هغه یو پیپ مساوي کیږي څومره سره؟ $10 سره. نو $10 ته څه کوي؟ په دې معنی چې ته $10 ټریډ کوي، نو کله چې ته سټنډرډ لاټ ټریډ کوي. صحیح دی، نو دا شو د دې خلاصه د سټنډرډ لاټ باندې تاسې ځان پوهېږئ چې څه شی دی او څومره د ده ارزښت دی او څومره د ده یونټ دی. صحیح دی، او دی څوک یې مخته وړي او څوک یې ترسره کوي. صحیح دی، دا شو سټنډرډ لاټ. نو راځو په نورو باندې غږیږو. البته میني لاټ دا البته د سټنډرډ لاټ دا باید تاسې په یاد ولرئ چې لویه ګټه لري، ګټه یې ډېره ده، خو د خوا کې تاوان هم ډېر زیات دی. صحیح دی، ریسک هم ډېر زیات دی. نو که چېرته په ګټه باندې تاسو خوشحاله شئ، نو ریسک هم همدغسې ډېر قوي ریسک لري. صحیح دی، نو راځو میني لاټ باندې. د میني لاټ اندازه څومره دی؟ میني لاټ خپل اندازه یونټ یې څومره دی؟ 1000 یونټس. صحیح دی، نو په دې کې 1000 یونټس په دې کې شامل دی، یعنی سټنډرډ لاټ نه 10 چنده دا چې کوچنی دی. خپله دا چې شی 10 چنده دی د سټنډرډ لاټ نه کوچنی دی. او د ده په خوا کې نو دلته میني لاټ څوک یې ترسره کوي؟ په دې باندې موږ ځان پوهېږو. دی منځني ټریډران کوي چې څوک منځني اکاونټونه لري، مثلا اندازه یې لږه ده یا منځنی ډېر لږ هم نه دی، خو په منځنۍ کچه اکاونټونه لري، نو هغوی میني لاټ ترسره کوي. صحیح دی، او مثال پر ډول که چېرته یو میني لاټ ته کوې، یو میني لاټ ته ایکول کېږي یو پیپ، نو یو پیپ ایکول $1. نو دا څه معنا؟ کله چې ته یو میني لاټ کوې، صحیح دی، دلته ما خپله تیار لیکلی، ګوره ښه، میني لاټ. نو دا چې دی دا په دې معنی چې کله چې مثلا په میني لاټ کې ته خپله ټریډ کوې، نو دا په دې معنی چې ته یو پیپ ته هغه کوې، څه ورته وایي ټریډ کوې، نو یو پیپ مساوي کېږي $1 سره. نو لکه څنګه چې ما دلته خپله ورکړی، نو میني لاټ سایز یې 0.10 دی، نو دلته یونټس یې څونه دی؟ 1000 10,000 یونټس دی. نو کله چې ته 10,000 ولرې، دا په دې معنی چې ته یو میني لاټ ته ټریډ کوې. صحیح دی، نو دا د منځني ټریډرانو لپاره دی. او ماکرو لاټ چې دی دا د ډېر کوچنی لاټ دی، او ماکرو لاټ 0.01 او همداشان 0 یونټه دی. نو د هغه بګنرانو لپاره دی چې هغوی لپاره ډېر زیات اړتیا لري، او نوي ټریډرانو لپاره او کوچني اکاونټونو لپاره دا ډېر مهم دی. نو دلته مینو لاټ هم لرو. مینو لاټ د دې لاټ څه اندازه همدا دی چې 0.001 او 100 دا دومره څوک نه استعمالوي، او دا په دې باندې زیاتره نوي ټریډران په مایکرو لاټ باندې شروع کوي، نو په همدې باندې زده کوي. دلته ما خپله دغه هم ورکړی دی، څه ورته وایي، دلته ما تاسو ته دغه وښیم چې دا ګوره دلته ما ډېر په اسانۍ سره دلته ګوره ښه لاټ سټنډرډ لاټ، میني لاټ، مایکرو، منانو لاټ. نو یونټس یې څونه؟ 100,000 10,000 او 1000 او 100. ولیوم یې څونه دی؟ اندازه څونه؟ یو دی، او د 10 دی، او د دې 0.01